سلامونه دوستانو ته چې روغ او جوړ خوشحاله به وئ. په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره د OX جوړولو طریقه وړاندې څنګه کولی شو OX په خپل موبایل کې جوړ کړو. نو د دې لینک تاسو د یوټیوب په ډسکرپشن کې هم ته څنګه به دغه ویډیو په کامنټ کې هم دوستانو تاسو به دغه OX چې کوم دی دغه به خپل موبایل کې را انسټال کړئ او بیا به یې راخلاص کړئ دوستانو. نو طریقه یې ډېره اسانه ده دوستانو، دا چې دغه به اعلانېږي راتلونکي څو ورځو کې به اعلانېږي، تقریبا د بلې میاشتې پر 14 او 14 تاریخ باندې اعلانېږي د OX کرنسي چې قیمت به هم ښه وي. نو ساتوشي که تاسو چېرته استعمال کړي وي، تاسو ته ما وړاندې ویډیو هم یوه راوړې وه د ټویټر لپاره، تاسو به ټویټر هم حتما جوړ کړی وي ورته، او تر څنګ تاسو اوس راشئ همدغه به هم تاسو دوستانو جوړ کړئ ورته د OX کومه کرنسي دغه اعلانېږي راتلونکي کې. نو کله هم دوستانو دغه را انسټال کړئ نو را به شئ ساین اپ باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. کله چې په ساین اپ باندې دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ نو لږه شېبه به تاسو انتظار وکړئ. دلته تاسو خپل کوډ غواړئ، یو کوډ تاسو ورته ورکړئ، هر ډول کوډ چې ورته ورکوئ. زه مثلا ردم دا ډول کوډ ورکوم، هماغه کوډ به وړاندې دوهمه خانه کې هم تاسو دوستانو بیا ورکړئ، را به شئ ډن باندې به کلیک واخلئ. دوستانو تاسو کتلی شئ زموږ په دې کې اکاونټ جوړ شي. نو په دې کې موږ کولی شو دوستانو دغه ټریډ باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ په دې کې یوه کرنسي او بل ته هم سواپ کوئ. نو دغه مونږ د OX چې کوم جوړوو دوستانو نو د دې قیمت اعلانېږي راتلونکي څو ورځو کې. نو زه اوس راځم ستاسو لپاره دوستانو وړاندې نوره طریقه هم درته ښایم، ویډیو تر پایه تاسو راسره وګورئ. نو دوباره چې تاسو کله ور داخل شئ نو بیا به تاسو راشئ ساین ان باندې به کلیک اخلئ، بیا به تاسو په ساین اپ باندې کلیک نه اخلئ او بیا تاسو اکاونټ یو ځلې جوړ کړی دی نو را به شئ په ساین ان باندې به کلیک ورته واخلئ او هماغه کوډ چې تاسو کوم کوډ ورکړی و هماغه به اوس دلته تاسو بیا ورته ورکئ. نو کله مو چې هغه پاسورډ دوستانو ورته ورکړئ نو ډن باندې به کلیک واخلئ، تاسو به بالکل دلته اوس دې سره وصل شئ. نو دوستانو تاسو ویډیو هېڅکله هم مس سکپ کوئ، مکمله طریقه درته ښایم هغه کسانو لپاره چې دوی ساتوشي استعمالوي OX کرنسي ترلاسه کړی. ما خپله اوس نوی اکاونټ جوړ کړی دی په ساتوشي کې دوستانو، نو دومره کرنسي نه لرم، تقریبا 2.5 OX به لرم، خو د اپریل له 18 تر 20 پورې تاسو وخت لرئ تر څو دغه تاسو بشپړه کړئ او بیا چې کله ویډرا پیل شي او دغه بیا تاسو ویډرا کړئ OX ته. نو د ساتوشي اپلیکیشن لینک به تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې دوستانو تاسو کولی شئ هغه کې اکاونټ جوړ کړئ. نو زه اوس راځم دوستانو، لومړی تاسو باید خپله کلي ترلاسه کړئ او کلي کوم کوډونه چې دي هغه تاسو باید له ځانه سره وساتئ. راځو په دغه لاندې سیټینګ آپشن باندې کلیک ورته اخلو او بیا راځو بیک اپ باندې کلیک اخلو. دغه ډېره مهمه ده ستاسو لپاره دوستانو. نو دغه ستاسو کلي دی دوستانو، تاسو به ته راشئ د کپي باندې به کلیک واخلئ، دغه به تاسو له ځانه سره کپي کوئ او یو ځای کې به تاسو له ځانه سره وساتئ تر څو ستاسو څخه بیا ورکه نه شي، او که در څخه ورکه شوه بیا تاسو نشئ کولی دغه والیټ ادرس ترلاسه کړئ. دوستانو چې هر ځل تاسو راخلاصوئ تاسو ته به داسې اپشن راځي، نو تاسو به په دغه ساین ان باندې کلیک اخلئ، لاندې ساین اپ باندې به کلیک ورته نه اخلئ او امپورټ باندې به هم کلیک نه ورته اخلئ، صرف به کوډ ورته ورکوئ او ډن باندې به کلیک ورته اخلئ. نو دا چې تاسو له دې څخه بیک لاړ شئ شاته وروسته لاړ شئ نو بالکل به تاسو بیا دې سره سر نه لګین کېږئ د دغه خپل کوډ په واسطه. نو دوستانو دلته لاندې راځو دغه ټریډ آپشن باندې تاسو چې کله کلیک واخلئ دوستانو نو دلته تاسو بیا کولی شئ دغه کرنسي چې کومه دی دغه تاسو چینج کړئ، USDT ته یا نورو کرنسیانو ته دغه تاسو بیا چینجولی هم شئ. اوس مهال قیمت چې دی هغه 7.2 ډالر دی که نه، یعنې 8 دی. نو شاید چې کله دا لانچ شي نو د دې قیمت لا نور هم زیات شي.